السلام علیکم قدرمنو ملګرو، نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې یو دوه بدبخته ملګرو د یو جومات د ملا میرمن سره یعنې د هغه ښځې سره ناروا کار کولو، خو دغه هر څه بیا څنګه رسوا شول. په دې ویډیو کې به تاسو دغه ټول تفصیل وګورئ. د دغه ملا د ښځې ویډیو به هم وګورئ چې په کومه طریقه باندې دغه ناروا او غلط کار کړی دی. ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. قدرمنو، ویل کېږي چې دوه ډېر ښه ملګري وو چې دغه دواړو ملګرو به د یو بل هره خبره منله، هر ځای ته به په چکر باندې هم تلل. چې یوه ورځ دغه یو ملګري د خپل بل ملګري ته وویل چې ته داسې وکړه چې زما دپاره د مازدیګر لمانځه نه پس د ملا صاحب سره کښېنه. هغه ترې پوښتنه وکړه چې خیر خو به وي، څه وجه ده چې زه ستا دپاره ملا صاحب سره د شپې کښېنم. د بل ملګري ورته وویل چې دا ځکه چې ما د ملا ښځې سره لاره جوړه کړې ده او د مازدیګر نه پس هغه کور ته راځي، نو زه غواړم چې هغه کور ته رانشي، بلکې زه د هغه کور ته ورشم، د هغه ښځې سره ملاقات وکړم او ناروا کار ورسره وکړم. نو د دې دپاره ته هلته کښېنه چې ملا تا سره مصروف وي. دغه هلک که څه هم دا خبره نه منله، ویل یې چې دا خبره ماته ښه نه لګي چې زه داسې کار وکړم. خو دغه خپل ملګري ورته وویل چې که ته دا کار نه کوې نو زما ستا دوستانه به ختموي. دا ملګری مجبوره شو، ویل یې چې ته وایې زه به ستا خبره ومنم، خو دا ماته مناسب نه ښکاري. هر مازدیګر به یې دغه ملګری ملا صاحب سره کېناستو او دغه بل ملګری به ورتلو د ملا صاحب ښځې سره ملاقات به یې کولو، څه به یې چې خوښه وو هغه هر څه به یې کول. وخت تېرېدو، اخره کې د ملا صاحب او د دې ملګري یې په خپل منځ کې دوستانه جوړه شوه. دغه ملګري فکر وکړو چې ماته د دې خپل ملګري نه هېڅ فایده هم نه رارسي، خو زه د ملا سره ډېر لوی خیانت کوم. پکار دی چې زه ملا ته ټوله خبره وکړم. دغه ملګري په دغه ورځ واده وکړله چې نن مازدیګر لمانځه نه پس به ملا ته ټوله خبره کوم. کله چې د مازدیګر لمونځه شو نو دغه ملګري ملا صاحب کېنولو، ورته یې ویل چې زه خو تا سره هره ورځ دوکه کوم او داسې یو کار در سره کوم چې شاید ته ما معاف نه کړې. هغه ورته وویل چې خیر خو به وي، څه خبره ده. دغه ملګري ورته ټوله خبره وکړله چې زما یو ملګری ستا کور ته درځي او هغه ځکه چې زه دلته تا سره کښېنم او هغه ستا ښځې ته ورځي. ملا صاحب په خندا شو، ویل یې چې ته جوړ یې که لیونی یې، ما خو لا واده هم نه دی کړی، ستا ملګری څنګه زما کور ته راځي. په دې اورېدو سره دغه هلک بیخي پریشانه شو چې ما سره مې ملګري ډېره لویه دوکه کړې ده، دا خو قصه څه بل شانتې ښکاري. دغه ملګري او ملا یې دواړو واده وکړله چې نن مازدیګر به د هغه ملګري پسې ورځي څوک چې دوی ته دغسې دوکه ورکوي. کله چې دوی د مازدیګر لمونځ وکړو او دوی روان شول، اول د ملا کور ته لاړل. د ملا په کور کې وکتل چې هېڅ څوک هم نشته، ځکه چې ملا ته پته وه چې ما خو واده نه دی کړی او یو مې بوډۍ مور ده. بیا چې کله دا د دغه هلک کور ته ورغلل نو ویې لیدل چې د دغه هلک د ښځې د پاسه د ده ملګری پروت دی، یعنې ویې لیدل چې دوی دواړه په ناروا کار اخته دي. کله چې دا هر څه ولیدل نو د هلک هوش سر ته راغی، ډېر زیات افسوس یې وکړو. ویل یې چې ما بل ته لاره کنیستله، زه به کې پخپله ورپرېوتم. په هغه موقع باندې خپله ښځه د کوره وشړله. ویل کېږي چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړو او خپل ملګری هم وژلو، خو هغه ترې بیا بچ شو. نو قدرمنو دوستانو، یقینا چې د بل چا ښځې سره ناروا کار کول نه وي پکار، یا یو زناکار انسان ته په داسې کارونو کې لاس ورکول هم نه وي پکار، ګینې بیا به داسې حالات مخې ته راځي. یقینا چې ډېر زیات یې خفه کړلو چې داسې واقعات موږ اورو. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته هدایت ور په برخه کړي.